السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په اوداسه کې د لا اله الا الله محمد رسول الله ویل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی. کوم شخص چې په اودس کې د لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، الله تعالی به ورته 12 انعامونه ورکړي. لومړی، له دنیا څخه به مسلمان ولاړ شي. دویم، د ځنکدن سختی به پرې اسانه شي. دریم، قبر به یې روښانه شي. څلورم، پر پل صراط به د برق په شان تیر شي. پنځم، قیامت کې به له شهداو سره یو ځای عملنامه ورکړل شي. شپږم، د میزان په تله کې به یې نیکیانې زیاتې شي. اووم، منکر او نکیر به دغه شخص ته په ښه صورت کې راشي. اتم، الله تعالی به د دغه شخص جسم د دوزخ پر اور حرام کړي. نهم، په جنت کې به شراب طهور ورکړل شي. لسم، په جنت کې به تورسترګې حورې د ده بیبیانې شي. یولسم، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت به نصیب شي. دولسم، د الله تعالی دیدار به ورکړل شي.